وطن دا وطن د شملو وطن دا وطن د زمرو وطن د مغرور یرغلګرو زور بش لیونی نعمت تر اوسه لا شباب یم. هغه چې ودونه او ښادیو ته یو نوی رنګ ورکړی او د سندرو ځای پکې شعر او ترانو نیولی. دا په بلخ ولایت کې د یو ځوان د کوژدې ورځ ده. دلته په ښادیو کې هر څه د تیر سره برعکس دي. دوی د ساز او سرود پر ځای خپله ښادي په شعرونو او ترانو ښکلې کړې. پوره کېږي ارمانونه د وطن چې جوړېږي کانالونه د وطن. وطن مو په حریت او امارت باندې ودان ساتونکی الله دی سبب ګری طالب جان. د کورنۍ مشري وایي په ښادۍ کې د مشاعرې جوړول او علماو ته د وینا وخت ورکولو څخه موخه د دې کلتور دودول، خپل اصلي کلتور پالل او د ورته مراسمو جوړولو ته د ځوانانو هڅول دي. اصلي هدف د دغه ادبي مشاعرو جوړول او یا د هغې نعتیه کلام ویل او یا شعرونه او یا نظمونه او دغه رقم د دې ترڅنګ طبعي دائم وخت تقاریر د علماء حضرات وي. دیو کې اصلي هدف دا دی چې د دې خلکو توجه او د خلکو دغه کومه مفکوره دې ته جوړه شي چې هغه موسیقي دودونه ختم کی. دغه خوښۍ ته راغلي ځوانان وایي د اسلامي امارت له راتګ وروسته په ودونو کې د دغه کلتور ملاتړ کوي ځکه چې د ټولنې ټول وګړي پکې بغیر د کومې ستونزې ګډونوال دي. راغلي ادیبان او شاعران د دغه لړۍ پر دوام د ټینګار ترڅنګ پر نورو ځوانانو غږ وکړ چې خپلې ښادۍ په مشاعرو ښکلې کړي. دوی د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو څخه غوښتل چې د داسې مشاعرو د ملاتړ ترڅنګ دې په بلخ ولایت کې نورې مشاعرې هم جوړې کړي. مخکې به په ودونو کې سازونه او سندرې به وي چې له کبله غونډې ډېرې کمرنګه وي. شکر د الحمدلله چې د اسلامي امارت له واکمنېدو سره سم غونډو ډېر زور اخیستی ده او په ودونو کې مشاعرې کېږي، خلک پکې ترنم کوي، شعرونه وایي، خپل هغه ادبي ذوق پکې خړوبوي. د اسلامي امارت راتلو وروسته په دغسې ودونو کې مشاعرې کېږي، ادبي ناستې کېږي. دا ډېر د خوښۍ ځای دی چې موږ ته ځوانانو ته شاعرانو ته یو زمینه برابرېږي او هغه ودونه خوشحالۍ چې دي هغه لا رنګینې کېږي په دغسې شعرونو کې. ځکه په داسې غونډو کې هر اړخیزه ناستې، هر اړخیزه ویناوې کېږي نو موږ ډېر خوشحاله یو، د خوشحالۍ احساس لرو. اطلاعات او فرهنګ ریاست نه موږ درخواست کوو یا غوښتنه کوو چې دغسې غونډې او دغسې مشاعرې دي په ودونو کې او هغه زیاتې کړي او هغه کسان چې غواړي ودونه وکړي په دغسې هوټلونو کې نو د سور او ساز او د سرود په ځای د ادبي یا دودیزه مشاعره ونیسي. ډېره د ویاړ خبره ده چې خپل محفلونو کې ځوانان مشاعرې جوړوي او شاعران راغواړي، ترنم کوونکي راغواړي او خپل مولیان او هغه غږوي او موږ ته خپلې ښه ویناوې راوروي. له بل لوري دیني علما هم د همداسې پروګرامونو هرکلی کوي. دوی وایي اوس د پخوا په پرتله د خلکو ودونه او ښادۍ د شریعت له چوکاټ سره سمې شوي او خلک هم له دغه حالته راضي دي. الحمدلله د امارت اسلامي د راتګ سره زموږ په ټولو مجالسو کې هغه څه سرته رسیږي چې هغه د الله د رضا سبب او د نبي علیه السلام د شریعت موافق او د فقه حنفي مطابق وي. الحمدلله دا محفلونه چې اوس په دې هوټلو کې هغه برګزاره کیږي او سرته رسیږي. په دې محفلو کې د دې شروع د الله په کلام سره وي، وروسته پکې الحمدلله علما زموږ د ټولنې هغه مخور علما په دې کې بیانونه کوي، هغه د وخت سره مناسب او زموږ د ټولنې هغه مناسب هغه بیانونه کوي. الحمدلله ډېر په هغه منظمه شکل سره دا پروګرامونه سرته رسیږي. ورته مهال د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین د دې ولایت شاعرانو او ادیبانو ته په ځواب کې وایي د دې ډول پروګرامونو ملاتړ کوي او دوی ته زیری ورکوي چې د نوي کال په راتلو سره به په مناسب ورځو کې ځانګړې مشاعرې برابرې کړي. ما برنامه‌های متعددی برگزار میکنیم، البته از جامعه ادبی و فرهنگی ولایت بلخ حمایت میکنیم. همیشه برنامه هایی که گرفته میشه از طرف اطلاعات فرهنگ البته به هماهنگی شاعرها و نویسنده ها برگزار میشه. دیگه انجمن‌های ادبی است، نهادهای علمی و فرهنگی است که فعالیت دارند در این راستا و در قسمت رشد هنر شعر و نویسندگی تلاش می‌ورزند. البته اداره اطلاعات فرهنگ همیشه با اونها همکار است، همیشه ما هماهنگ هستیم و ما تصمیم داریم که در سال نو بخیر
یک مشاعره گل سرخ برگزار بکنیم و همچنان یک مشاعره دیگه به ارتباط پروژه ملی کانال کوشتپه انشالله برگزار خواهد کردیم. یوازې بلخ نه دی چې په ودونو او ښادیو کې د مشاعرو ترڅنګ قومي مشران دیني علما او ویناوې کوي، بلکې دغه کلتور اوس د هیواد په ډیرو ولایتونو کې عام شوی او د خلکو پر وینا په اوس وخت کې دې فرهنګ د ښادیو خوند څو چنده زیات کړی دی. وطن کې چې پرې ووایم د مینې څو بیتونه، چې پرې ووایم د مینې څو بیتونه